دغه کوم خاطرات سره مخ شوی عمر سي ولا مجردي دي خاطرات سره ډیر زیات خاطرات خو سخت زیات نو تا ته اوس کوم خاطرات وای ځکه چې مجردي کې ډیر یو ورځ سخت بد خاطرات سره پکې مخ شو چې زمون چینل سبسکرایب زلیګ تا ټپو زلیګي سپینه پاس په هوا کې زلیګ بس تغک و جانان هر سړی د ذمہوار دی هر سړی درته تیار دی چې په توت شو نو ونه شوه دا توتان زمانه پاتې خپل یاران زمانه پاتې دا دوستان زمانه پاتې ستا ماران زمانه پاتې سلامونه ستړي مشه جوړ په خیر زما وطنه چینل قدرمنو درلودونکو په دې تمه چې روغه جوړ د ژوند په ټولو چارو کې بریالي او کامیاب اوسئ ورځ مو نیکمرغه قدرمنو درلودونکو موږ د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار کې او بیا نو جویا ساحه کې دلته نو د ګلالي ځوان واده دی چې دا نو زموږ سکه د تره زوی دی مبین عمر نومیږي او غواړو چې دلته یو خپرونه سره ریکارډ کوم دغه خپرونه به له یو طرفه تفریحي اړخ هم ولري او له بل پلوه به لږ فرهنګي اړخ به هم ورکړو ځکه چې په کلیوالو ساحو کې ودونه څنګه لمانځل کېږي همدارنګه بیا که کلیوال لږ تیر شو په لږ ساده ځایونو کې ودونه څنګه لمانځل کېږي او تر څنګ دا چې په ښار کې ودونه په کوم شکل د اشکالو لمانځل کېږي دلته موږ نو راغلو او دلته غواړو چې خپرونه ریکارډ کړو د شاهو سره به هم ګپ شپ ولګو دغه د واده صحنه ټول ریکارډ به تاسو ته د کیمرې په سترګه باندې وښیم د خپرونې کوربازه سراج الدین پژوا کې مو د کیمرې برخه سره مشفق الله سمیم تعقیبوي راځي کتونکو دغه د خوشحالۍ ډکه خپرونه تر وروستۍ پورې سره وګورئ جوړ تکړه واده دې مبارک شه خیر مولې دې ژوند خوشاله ډک شه مننه خوشاله ژوند لیدونکو تاسو ګورئ شاهو صاحب ته راغلو او ګپ و شپ سره ولګو د مبارکي خو ورته ورکړه الګ د مجردي ځینې سوي خاطرات به هم تنه واورو که څنګه شاهو صاحب کینه مهرباني قدرمنو خوږو لیدونکو بیا هم ستړي مشي ښه راغلاست مبین عمر دا زموږ نو سکه د تره زوی دی نن د واده مراسم تقریبا 10 کاله بعد تقریبا 10 کاله مجرد وګرځیده او نن د واده ورځ ده دغه سوي خاطرات مشکلات به راوخلو سلامونه ستړي مشي واده دې مبارک شه خیر اوسې مننه ژوندی اوس کور دی ودان ډېره مننه مخکې مې نوم واخیسته مبین عمر صاحب څنګه یې الحمدلله شکر دی ولا خیر دی کراري ده خوشحاله اوسېږي مخکې ما یادونه وکړه چې 10 کاله مجردي وکړه که نه دا خبره صحیح وه که نه غلطه وه تر ډېره حده پورې خو حقیقت لري ځکه چې دغه ژوند داسې دی چې ډېر په سختۍ کې تېر کاله مخکې لاړې وروره او څو کاله 4 کاله ډېر مخکې لاړې 15 شاوخوا
نه 15 کال داسې فکر کوي یعنې چې 26 کاله مې مجردي تېره کړه 26 کاله مجردي تېره یعنې غټ وخت دی که فکر ورته سره ډېر زیات غټ وخت دی وروره نه اوس ستا کره خبره دی ونه کړه چې تا مجردي څومره وخت وته بس دا 15 کاله مې دا شپې تېرې کړې نو 15 کاله او بیچاره به بس کلار یو زوړ و تا په مغې کې به پروت و بس زوړ نه بې خیار څه نه که محله مې هغه زوړ باندې نه که په غجل باندې ما اوښتي خیر دې نه وروسته به حالات څنګه ډېره به حالات د دې نه هم ډېر سخت وي ځکه چې کیدای شي ورپسې بارې ورپسې راشد کړي کیدای شي بیا نو دا شوټ کول خو پکې حتما شته نو پوه شوې او شوټ کول پکې شته او نه خو په دې ځوانۍ کته شوټ کړی ما به هم شوټ کړي پوه شوې نه ما خو نه شوټ کوي پوه شوې ځکه شوټ کې بس وتښتېږي لاړ شي مکتب ته نو ته به چېرته لاړ شي نه خو زه به خیر د خارج ته راشم که ما شوټ کړي نو دا بنده پاتې ګوره عمر صاحب که چېرته خارج ته لاړې که نه نو په دې پوه شي چې د خوسرګانۍ په بدۍ واوښتې خیر د بدي پروا نه کوي داسې بدي ډېره سخت ده هغسې بدي اسانه ده وروره اسانه ده هو دا راته ووایه چې 25 کال یا 40 کال ډېر عمر دی که نه دغې کوم خاطراتو سره مخ شوی عمر صاحب مجردي دي خاطرات سره ډیر زیات دي خاطرات خو سخت زیات نو تا ته اوس کوم خاطرات وای ځکه چې مجردي کې ډیر یو ورځ سخت بد خاطرات سره پکې مخ شو چې کور کې جنگ وکړي چې ماته واده کوي او نه کوي او وکوه مکوه پاندې کې بس یو دم سره جنگ شو هغه چې د منډه کړه دغه پسې لرګي پسې لرګي پسې باندې پی راواغه دی ور پسې شت منډه دي دوه منډه دي نور والد صاحبانو زه خدای خیر په خاطرات زخت زیات دي والکه شاو سه پرې چې خبرې خپل وکي نه مشکل نشته لګای دي مشکل نشته نه دا اوس خپل شاوتو په دې کې راځي نه خو زه وایم کنه چې دا شاو دې په خاطر باندې باید ډېری ونه غړو ډېر خبرې باید ونه کړي دا ستا په خبرې دا ځکه کوي چې دې بیچاره خزه بدرنګ نه پوه شي خزه بدرنګ خزم خي مورزه پوه شي کنه دوی می ته چانس پیدا شي ستاسو حالات دي کنه دی نه خو دی واده لمړی ورځ فکر کوم تر اوسه به کتلې هم نه کنه دنه مخکې د چیرته کم ځای کم کونج کې لیدلې کنه نه خو خیر یو ځلې لیدلې و ځکه چې هغه د ورور کوښدنه و نو دا پکې ډېر لرو بار کېدلو چا وته وخت هم نه ورکولو خو بل اخر په دې باندې لږ دغه شو لاړو هغه کونج کې پرده کې کتل هغه چې ګوري بس تر لوري و مړه نه اور دا صحیح نه دا اور دا چې ده ماوخه نو ساوکی دا ساوا ده ورو یاره ساوا نه ما باور کړه دغه سوا دا څه باندې ځکه ما ماوخه چې ده لا تر اوسه پورې ماشوم دی ماشوم بل چې ونه لشي سم دا خوشاله اوسې عمر صاحب دا چې د مخکې اکثره خبرونه چې د شوخ تفریح خبرونه دي مشفق سمیم خو پته ده چې دا خبره د دوه ملګری ده خاص په دې خاطر باندې دا لګ زورو کنه لکه خبر ته ډیر نه پرېږدي کډيري خبرو کې د بیستونه خراب شي نه بیانو الحمدلله خبر آباد ورکو کنه دا څه ده نه نه باید ډیر نور ونه الحمدلله خیر هم دومره څومره په تکلیفونو او په خوارو کې 15 کالو کې خراب شي اوس به خراب کې وای شي تاثیرات شته کنه بس دیش کلمې کې دا ورځ ګوره دا نه مهمه ورځ خدا خیر ډیر یې تشي خو خواند نشته راګي نه الحمدلله ډیر خواند ده بل سمیم صاحب د څنګه کوژدنه وګ ډایرکټ ترکیه ته وتښتید دې لامل بسې لامل انداو چې خزه په زوره وره دا بیچاره کمزور دی نن سبا حکومتداري د خزو دنو څنګه کېم نه ګوره ما خبره دی څنګه اوس د واده لمړی ورځ احساسات دي څه دي الحمدلله خیر دي احساسات ډیر دغه دي د سي ګډ مبارکي ورسره مبارکي ورسره تا خو مسافرین وکړه مسافرین مساله مسافرې بس یاسم سوي خلک ډیر مننه ښه ژوندۍ ښه خوشحالي ولري قدرمن اوریدونکو بیا هم ښه راغلاست ستړي مشئ د واده خوشحالي ده ښکلې ورځ ده د نیکبختۍ ورځ ده یو د وزن نه زیات او زمانه لږ مشر هم دی قدرمن دروند ځوان را سره دی نو سلام علیکم ستړی مشئ
بشیر څنګه دی خدي ښه دی نوم دې څه دی نوم پزلبي فضل نبی ښه فضل نبی نه که فضل نبی نبي ښه فضل نبی څنګه خير بیخي ښه دی خير واده دې کړی دی هو په څو کلنۍ کې دې واده وکړ شپاکلو شپږ کلو یې آفرین ډېر ښه دا ملګری شپږ کلو چې واده یې کړی ګوره ښه صحیح شو شپږ کلن و چې واده دې وکړو صحیح شو بچیان دې شته څو بچیان دي و ماشاءالله ماشاءالله ډېر ښه دی و بچیان هم دي ښه بچیان دې چېرته دي اوس وطن خارج کې دي خارج ته یې غونډ لېږلي اوهو پیسې میسې رلېږي څو روپۍ میاشتې رلېږي څو روپۍ رلېږي څو خبرې کوه که نه مړی څو روپۍ رلېږي شپږ کلنۍ کې دې واده کړی و دې بچیان دي او شپږ روپۍ رلېږي همداسې ده که نه خاصه شو فضل نبي صاحب دا راته وایه که یوه ټپه دې لیدونکو ته ووایه دین یوه ټپه ورته ووایه ټپه اوبه جانانه یاره اوبه نه مې خیال یو سندره مکه سړی فضل نبي ګوره ښه دا لیدونکي تا ګوري صحیح شو آفرین داسې وکړه یوه ټپه ورته ووایه صحیح شو ګوره که نه هغه تا به یو وخت ښکلې سندرې وایي که نه ترنمونه به دې کوله هغه ووایه یو شعر جانانه یاره اوبه نه مې خیال اوبه نه مې خیال جانانه یاره او ګل مې په اوربلې خیده جانانه او زه به دیدن ته ځمه دندان ته ځمه او زمونږ ښکلې یاري ده او داسې یاري ده نور به شي پېښور لاړه زه صحیح ده نو څه به درسره وکړو بله خبره کومه ټوکه ده زده نه ده کومه ټوکه ده زده نه ده یوه ټوکه خوږه مړه ټوکه مې وکړه کومه ټوکه دې وکړه مخکنی تا به وایې که نه چې پاس په سپوږمۍ په اسمان کې سپینه سپوږمۍ ده داسې ځلېږي تا هغه ټپه ووایه سنبۍ ځلېږي سپینه سنبۍ ده پاس په هوا کې ځلېږي په هوا ځلېږي او همدارنګه ستوري هم په اسمان کې دي ستوري ښکاري ډوډۍ دې خوړه نه ولې ډوډۍ نه درکوي دا ماشومان ولې وهي ماشومان مه وګوره ازار به درته وکړي دا کارتونان دي دا دریشۍ نه چې اغوستي دونه خوشحاله یې بیخي ته نه خوشحاله یې بله خبره و چې دی مبین واده دی که نه په زړه خو دې کوم بوج نشته نه بوج خو شته ګوره ښه ځکه تا واده نه دی کړی مبین واده وکړه دا ولې ته خو مشر یې که نه ښه زه خیر دی کیسې نه به تېر شو هغه ستا خپل خو که واده کوې که نه کار ستا خپل دی داسې به درته وایم که نه چې په وروستیو کې یوه دانه ټپه وه بس ټپه هغه لیکلي دي سلامونه سنبۍ سمه ده ښه کله چې ته خپرونه کې څوک ګوري خبریال که نه کومې خبرې کوي خبریال هغه لیکلي دي کومې خبرې کوي ډېره مننه دا نو فضل نبي نومېږي او دا د مبین عمر ورور دی زه مننه خوشحاله اوسېږي مننه قدرمنو درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست ستړي مه شئ واده ځای کې اوس هم یو او تاسو ګورئ چې ګلالي ځوانان راسره ناست دي دې کې ځینې نو ودونه یې کړي او ځینې بیا مجردان به یې فکر کوم خو پوښتنې به درنه وکړو چې څوک مجردان دي او چا ودونه کړي دي داسې نه چې ځینې وایي چې ولا واده درته کېږه څنګه ډېرې پوښتنې کوئ د مجردې په اړه باندې سلامونه ټول ستړي مه شئ ښه راغلاست په خیر راغلی وعلیکم السلام ستړی مه شئ هم په خیر خوشحاله اوسئ
او دا خو لیدونکو پیژنې مخکې تاسو د مرکه وکتله دا نو د واده زلمی دی که نه بالکل نو د سره مرکه وکړه نو بیا به دا ځینې ملګري چې دلته اوس ناست دي دا د څنګ ملګري دي ځینې خاطرات به وایي چې د مجردۍ کې څومره خاطرات تیر کړي دي صحیح ده که نه خو زموږ د دې مرکې هدف اصلي سړی دا دی دا ملګری سره ناست دی ځینې شعرونه به ترنه واورو سلامونه ستړی مه شي السلام علیکم صاحب خاص دی خیرتي ده جوړې ډېره زیاته مننه کور د ودان لیدونکو ته مو ځان ور وپېژنئ بسم الله الرحمن الرحیم کاون شیرزاد ما د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ او پیلن په کابل کې ژوند کوم ډېر ښه شیرزاد صاحب دا راته ووایه چې زده کړې مو کړي دي هو صاحب زده کړې مې کړي تر 14 ټولګي پورې ډېر ښه زده کړې خو دې کړي دي هغې برخه کې خو بریالی شوی او واده به دې کړی که نه واده مې نه دی کړی مجرد یم دې برخه کې ناکام پاتې دې برخه کې ناکام یم بالکل عمر صاحب اشاره ورته کوي د پاس دي کې وختان سپین شوي دي که نه دا دې معنا لري چې زړبودۍ طرف ته ورنږدې بالکل نو واده ولې نه کوئ خو موقع نشته نو هر څه د قسمت معاملې دي موقع نشته او موقع نشته که پیسې نشته نه پیسې شته شکر دی خو هر څه د قسمت معاملې دي ځکه که نه مړی بند او که قسمت بند دی زه الله دې وکړي دعا ورته وکړي چې خدای به قسمت خلاص کړي کېدای شي دا دویم واده غواړي ما خو فکر نه نشته نه وروره یو واده او یو واده غواړو وروره ده هو اول واده او ښه شیرزاد صاحب نو تاسو مخکې یادونه وکړه زه د واده په تړاو باندې یو شعر وایم مهرباني لیدونکو په تمه دي دا شعر به زه مبین صاحب ته ډالۍ کړم ما یو وخت کې به کور کې به چې ناست وم دغه چا چې راغلو چا به کاټ راوړو به مې چې ده واده دی ده واده دی ما باړه به هېچا هم سره نه خوځوو بیا مې یو شعر جوړ کړی و چې خامک غاړه او څادر ته مې زړه کېږي سپین ښایسته ګلپوش موټر ته مې زړه کېږي خامک غاړه او څادر ته مې زړه کېږي سپین ښایسته ګلپوش موټر ته مې زړه کېږي چې په مینه راته جار او قربان وایي مینه ناک غوندې خو سر ته مې زړه کېږي مننه چې په مینه راته جار او قربان وایي مینه ناک غوندې خو سر ته مې زړه کېږي بل وخت خو هم د یارانو سره ناست وم بل وخت مننه بل وخت خو هم د یارانو سره ناست وم چې غرمه چې شي ګودر ته مې زړه کېږي او چې خفه مې کړي په مخه پکې غرق شم څنګه چې خفه مې کړي په مخه پر کې غرق شم ستا د مینې سمندر ته مې زړه کېږي او یار په څه په چغو چغو راته ژاړي مننه یار په څه په چغو چغو راته ژاړي کاش چې مړ شمه ټکر ته مې زړه کېږي شکر هغې هم ورته ویلي شکر مننه شکر هغې هم ورته ویلي او د شیرزاد سره چکر ته مې زړه کېږي د شیرزاد سره چکر ته مې زړه کېږي مننه شیرزاد صاحب کور دی ودان خو یادونه دا وکړه چې یو مینه غوندې خو سر که نه یاره په دنیا کې نه دی څومره ځان چې وګرځي مینه نه خو سره پیدا نه کېږي ولا شته دی پیدا کېږي یاره نه پیدا کېږي که نه پیدا کېږي نشته دی مبین نه به پوښتنه وکړه عمر صاحب ته څه وایي ستاسو خو سر څنګه و ښه دی ګزاره کوي دا ښه دی ګزاره کوي د دې معنا چې ښه نه دی ښه دی دا ویډیو بیا ګوري ښه احتیاط کوه نو احتیاط کوم خو ښه دی نن تېره خلاص دی لاس یې خلاص اوس هم ډارېږي بله خبره چې دا ګوره مخکې خودونه خطرات نه وه اوس هغه خطرات ګوره کور ته روان دي که نه نو که دا اوس بې ځایه خبره وکړي که نه بیا به ژوند ګوره سخت وي ښه ده انشاءالله دا د ګوره بې ځایه ډاډه کوي ښه نه خبره نور ختمه ده نو سپیشل خبره نشته نو خیر دا په ګرځینو ژوند دی نو ښه تاسو خو د ملګري یاستئ د مجردۍ کومه خاطره خو د وطن شیرزاد ورور ته به معلومات ډېرې ځکه کومه خاطره د سره شته ده مجرتوب خو دا خاطرې دي چې یوه جمعه کې به یو شپه په کور او نور به ټول یا پارم کې یا به یو خوا یا به بل خوا چې زنګ به مرته وځو چکر ته زیاتي به ځان اماده کړو پس دې چې ته زنګ به بانې به کې چې ولا اوسګار نه یم یا داسې ده یا داسې ده او د فکر پخوانۍ مینه به مې او کمیږي مخکې کابل کې اوسېده اوس کېدی شي همدا جلال آباد کلک کې کابل د بیخي رانسي عمر صاحب تاسو سره کوم غزل یا شعر خو سره نشته ځکه اکثره ملګري مینوالي که نه چې یو چا غزل یا شعر مطلب په یاد باندې زده کوي ستاسو کې څه ده شته شي دا اوس مې بل نه دی یاد چې شی مې یاد نه دی نو که یاد مې شو بیا ورته وایم دنه خو مشر ورور په ځان نبی خو وټاپه خو ورته وی کنه او هغه خېټه په یاد دي هغه سپوږمۍ پکې یاد کړه وای بالکل سپوږمۍ پکې یاد کړه جالب یاد کړه امره کې به تاسو ګوري ها کوم بل شعر خو سره نشته دی ها کا شیرزاد صاحب سره بل شعر هم شته مهرباني یو بغزاده دانش یو شعر دی خدای دې وکړي چې د خوخ وړ مو ګرځي وي چې
قسم دی نن دې اخلم بس قیمت دې راته وایه قسم مننه قسم دی نن دې اخلم بس قیمت دې راته وایه که دولت وي که مینت وي که څه مینه محبت وي که څه پوهه مهارت وي قابلیت وي صداقت وي شرافت وي او که بله پیمانه وي زه په هر معیار پوره یم بس په تله کې مې ځای کا زه په هر معیار پوره یم بس په تله کې مې ځای کا ازموینه زما واخله امتحان زما نه واخله که کامیاب شوم نو زما شه که ناکام شو یو بله موقع راکا ډېر مننه بس ته لږ انتظار وکړه بس په ما اعتبار وکړه که په ما د اعتبار نه وي او که رښتیا د اعتبار نه وي ضمانت زمانه واخله بل صورت زمانه واخله زه په خپله ضمانت یم څو ځله ضمانت یم که ته دا ضمانت نه اخلې او که ته ما ضمانت نه اخلې نور کسان به درله درکړم نور کسان به درله مننه که ته دا ضمانت نه اخلې او که ته ما ضمانت نه اخلې نور کسان به درله درکړم خپل یاران به درله درکړم شاعران به درله درکړم لیکوالان به درله درکړم افغانان به درله درکړم مینان به درله درکړم په ما هر سړی مین دی زه په هر سړي مننه په ما هر سړی مین دی زه په هر سړي مین یم بس ته غږ کوه جانانه هر سړی دې ذمهوار دی هر سړی درته تیار دی بس ته غږ کوه جانانه هر سړی دې ذمهوار دی هر سړی درته تیار دی چې په توت شوه نو ونه شوه دا توتان زما نه پاتې خپل یاران زما نه پاتې دا دوستان زما نه پاتې ستا ماران زما نه پاتې ستا زلپان زما نه پاتې زه ورځه دغه ټوله دنیا ستا شوه مننه زه ورځه دغه ټوله دنیا ستا شوه زه په مخه دې رڼا شه خو جانانه بیا هم ژوند دی خدای دې نه کړي خدای دې نه کړي خو جانانه بیا هم ژوند دی خدای دې نه کړي خدای دې نه کړي دې تمامې دنیا پرېښوي دې بدنامې دنیا پرېښوي بیا به بېرته تاله راشم بیا زما امتحان واخله کامیاب شم نو زما شه که ناکام شو یو بله موقع راکړه که کامیاب شم نو زما شه که ناکام شو یو بله موقع راکړه مننه ګورم ودان خوشحاله اوسئ کاون شیرزاد صاحب داسې تا شعرونه معلومېږي ډېر سوی دا څه مسله ده یاره دروغ خو نشم ویلی دا سوخ ترشا یو څه فلسفه لري شته بالکل شته دی زه خدای دې وکړي چې دغه ویډیو تر هغه کوم ځای نه چې ستا د سوخ مرحله شروع شوې تر هغې ځای خدای ته ورسېږي نه چې هغه ستا درد احساس کړي همداسې ده بالکل همداسې ده زه الله مهربانه دی بېشکه تا نه مننه او مبین عمر صاحب تاسو نه هم مننه په کل کې ټولو ملګرو نه مننه چې کېناستئ یو بنډار مو راسره وکړ او په وروستیو کې نو مبین عمر صاحب ته ښه ژوند یو ښه کورنۍ ښه بچیان که نه او تاسو نه هم مننه کور مو ودان خوشحاله اوسئ مسعوده څه کیسې دي وړکه څنګه داسې غلی پله ولاړې بس راغلی یو د مبین عمر د واده په ورا باندې څه خرچه مرچه دې کړې که نه او خرچې هغه موټر ډک دی که تش په توره راغلی موټر ډک دی ته به اوس وینې دی ښه راسره د موټر ډک دی تیلو نه ارمان دی چې څه دی هغه نه شو کولی ټینګ نه شو کولی هغه دی که نه بل خو مبین عمر ستا نږدې ملګری هم دی که نه صحیح ده که نه اوس به د خیر سره ورته جلکۍ وړو که نه چې به وړي جلکۍ نه ښځه
نخزه نخزه خدا کنه نو جلکی خدا سیدا خدا ذات مؤنث دی خزه مؤنث دی سیدا فکر کوم اول چې د تم غنا د ماده لپاره چې تم لري دی دویلا و بشي یو کله اراده ده یو روزمره اراده ده زما روزمره اراده ده څو کلن پلان دی ولا نه روزمره به دی روزمره واده کې روزمره با اکاونټ ته پیسې جمع کوو سیدا او پیسې بچما کې ترڅو وکدا ویډیو دی ګور ویډیو کدا ویډیو بیبي وکړه دا بل ګور دا بل ځوانان د مخې شو نه چې بل خزینه به څنګه چلې مشرخې دام نه خره دوی مخه کوي صحت مبارک دي څنګه ده شکر الله احسان دي دا سي اوازي دی دا ملګرم دوی واده کوي نه واده نشي دا ګور وسنه ډاري دا خیر دی ښا دا په دا ویډیو چاته رسي باندې پیړولي نه د سکار شي ځنی خلک ماشاءالله خوشاله دي په ژوند کې څه ده کنه نه دا ورځ در سره په شاسي کې سي نوري دا سه ورځ په پتا سو هم تیر شو څنګه وی دا ورځ خورځي کنه المنزل مطلب د په شکل وشي ادا بل دروازه بل خزه کوم دا دا وی پاسه اخیسته دی هاي ودا نه ډیر زره ورته کله ښه کوم نه څلور خزه اسلام کې فرض دي فرض په سنت و در زده ته نه فرض جوړ کنه خاطر سوې څلور فرض دي ښا سنت دي فرض نه دي سنت دي خدا سوا کېږي وی پاسه اخیسته دی کنه دا ځکه چینل سبسکرایب کړئ دا وای زموږ چینل سبسکرایب کړه ته وسو ورکا زموږ چینل سبسکرایب کړئ سبسکرایب کوئ نه وته هغه کوي صحیح شو خپل ملګری مغلی کې څه کې سي ملګری ادریس وای دا شکایت مجرد ست شکایت لري دا شکایت لري په دا پاک نوم درته واخستو دغه نوم نه وکاله ورک مجرد دی باید موسی رئیس کنه رئیس نه پس یو هغه ولسمشر یم رئیس را پسې دا نه ساده سړی ما 14 کلنۍ کې واده کړی دی 14 کلنۍ کې اوس 50 کلنۍ اوس تخره څو یم 40 کلن زه ډیر خډیر مخکې بلا فهم
دانا چینل قدرمنو درنو لیدونکو په دې تمه چې دغه د خوشحالۍ ډکه او فرهنګي خپرونه ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلې اوسېږي. واده ته راغلو د واده زلمیا مو هم وغږوو ټوله مرحله شاګردانو تاسو وکتل نو ماشومان خو ګورئ ماشاءالله په ودونو کې د دې نه خلک تنګ دي. نو راغلو خپرونه مې ریکارډ کړه په دې هیله چې دا خپرونه مو د خوښې وړ ګرځېدلې اوسېږي. دا زه سراج الدین پژواک په داسې یو ښکلې خپرونه کې ستاسو په چوپړ کې حاضرېږم. ښې تاریخ وخت د الله په امان.